سلامونه ملګرو د انتخاب په لړ کې مې درته د وتلي شاعر ځوان شاعر عنایت الرحمن عنایت صاحب کلام راوړی دی. دوی وایي چې د ژوند سندرو لمانې به د چا نه خوښېدې، د ژوند سندرو لمانې به د چا نه خوښېدې، پرښتې وې خو پرښتې به د چا نه خوښېدې. ساده‌توب د ساده خلکو د ساده وخت کیسې، دا دیوالونه دروازې به د چا نه خوښېدې، پرښتې وې خو پرښتې به د چا نه خوښېدې. د بل لپاره به دې ځان زرې زرې کړو، بیا هم ستړي وجود ستا خولې به د چا نه خوښېدې. تکنیکي دور و، د توپو د درزا قیسې وې، په جنګ کې تورې او نیزې به د چا نه خوښېدې. یا به پرې نه پوهېدل یا یې اختلاف لرلو، د باچا خان دا فلسفې به د چا نه خوښېدې. تا ځان له هسې د مرۍ رګونه وپړسول، تا ځان له هسې د مرۍ رګونه وپړسول، ستا عنایت زمزمې به د چا نه خوښېدې. پرښتې وې خو پرښتې به د چا نه خوښېدې. د ساده‌توب د ساده خلکو د ساده وخت کیسې، دا دیوالونه دروازې به د چا نه خوښېدې.